د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پښتون قومي عدالت جرګې جوړونکي د منظور احمد پښتون تازه تاریخي وینا او اخطار. منظور پښتون په تازه پیغام کې پښتنو او زورواکو ته څه ویلي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د نړۍ هیڅ ځواک مو د جرګې جوړېدو مخه نشي نیولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولای چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوی سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. پښتون تیره شپه خپلو پلویانو او ټولو پښتنو ته په وینا کې ویلي د پاکستان واکمنۍ د ګډونوالو پر وړاندې لارې بندې کړي دي او خنډونه یې جوړ کړي، خو په وینا یې وګړي باید دا خنډونه له پامه وغورځوي. نوموړي ویلي زه منمه چې د جرګې انتظامات به هغه شان اوس نوي ممکن، خو جرګه بیا هم کوو، جرګه موږ نه پریږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې نړۍ ځواکونه سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یوه واره کېدلی شي چې زموږ او ستاسو ټول لاشونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې جرګې د لغوه کېدو بل هیڅ واره نشته. خامخا جرګه موږ کوو. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې د جرګې په تابع کوونکو د پاکستاني پولیسو په ډزو کې 3 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ټاکل شوی دغه جرګه چې شاوخوا 10,000 کسان وربلل شوي 3 ورځې دوام وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پښتون ژغورنې غورځنګ پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی غندلی دی. د دغه جرګې د وژل شوو کسانو شمیر 4 ته لوړ شو او د جرګې ډګر ته زرګونه کسان رسیدلي او زرګونه نور پر لارو ور روان دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.